فیسبوک تم ټول بیکاره ناست یو ولا یو د کار پوسټ مې پکې ونه لیده ټول راشه منفي خالي منفي یو مثبت نشته چې موږ له ګټه ترې واخلو پلانه یې داسې پلانه ټول عمر هم په نورو پسې په خبرو تېر شه خپل هم لږ ځان ته هم وخت ورکوي که نه والا ته ګوره دا وګوره دا بل کار یې نشته په سنګکاریو به ناست یو دوی به یو فیسبوک به یو لیکنې به یو کومنټونه به یو یا به لا پکې پوسټ وکړه چې زړه راکوي زړه نه چې دا پښتورګی هم درد ته به څه وکړې پیسې به دې ډېرې شي هلکه بلې څه کیسه ده دا بیا څه کې بیا چېرته ولیدلی د ګلجان ورور یې وهلې دغه دا جرات دا ولې یې وهلې زر وایه دا خو داسې کیسه وه چې راځه بول دې کوه هلکه ونیسه چې بال نه در چې راکټ ماشین کې کېږده په 200 سپیډ کې والا وهلی شم هلکه تیز وکړه ما کله تاسو ته تیز ښودلی خو تا ولې وه تاسو کې ونیول راځه څه ځه درته وکړې درته غځون کرکټ نه شي کولی کرکټ زور نه لري ماکسویل یې راوستلی دا ویکټ یې اوسه ولاړې دي ته راځه چې دا څومره بدماش ده بدماشي یې زده کړې ده دا بدماشي ما ډېره مخکې کړې ده ما په داسې بدماشان مې درته غځولي دي واخه د میردل په نوم یو بدماش وی میردل خلکو ورته هغه میردلی ویلې میردلی ورته ویلې میردلی چې ما ته را مخکې شه ما ته وایي چې ځوانه چای کې ما میردلی ګوره زه برک نه در باندې نیسم ما ګوره په خپل عزت که در باندې ګراني ما سره به جنګ ونه کړي را وړاندې شه یاره چې دا هغه شکل مې ته خېټه کې لاس ورته واچوه دا جګ مې که په دې ګاله کې مې یوشته دلته نو دا ګاله کې زړه نه وي داسې پاک ورته کده کې غیرت یې دا دې راوځي که موږ داسې سلام علیکم وعلیکم سلام سلام جوړ په خیر تاسو خو دلته ګوره تاسو دلته کارنامې کړي دي د دواړو ښه زه په جنګ راغلی دا جګ شوی ده مال دا به واړی دا خو غټ سخندر ده دا یې وهلی دا نه شرمېږي ته دلته ښه وګوره هلکه ولې دې وهلی ما میردل غوندې بدماشان ویلي دي ته چه تا دواړه لړزانو غوندې خورمه داسې سرکومم خیر د ماشومان دي جنګ خو کوي نو ته اوس په دوره خبرې خلک وهې که دو کیسو پسې مه ګرځه دا ماشومان دي ته چلمسولی خیر ده زه به را پوه کړم بیا به داسې کار نه کوي پوه شوې چې د کرکټ زور نه لري ګوره دا مې لېږه چېرته که تا دا په کوه دا به دې هغه ته لېږلی وه که خبره د بدماشۍ ښه تاسو له سره تر اخره ټول بدماشانه یې تاسو په خلکو بدماشي کوئ خو زه بدماشي نه منم پوه شې زه زر نفره ډاس جوړم کېږم دا درې مرمۍ پکې هلکه تومانچې هم ګرځوي هم بیا ټولې ډیسي ډي سي نه ده دې کې مې هم دا درې مرمۍ اچولې وې ښه ما لې چې څوک ونه ولمه تومانچه واخله څه به یې وکړې لیکن دا درې مرمۍ وې نورې څه هم نه چې که زه نن دې وهمه بېله تومانچې هم تا رنګې وهی شم یا تومانچې خبره نه ده صحیح ده اوس به معلومه شي ورشه هلکه بېل راوړه زه دلته نه یم راغلی پوه شوې زه دلته راغلی یم چې ته دلته نصیحت وکړې بېرته یې ساجات نشته تا زه دې ته حال کړمه چې زه بیا هغه میردل باندې چې مې کومه بدماشي کړې وه بدماشي زه بیا تازه کړم خو ما خو په ارامه درته ویلې ته لکه چرت پورته پورته ورېدې دا پورته نه واورېدم خو ما دا وینه ده لږ جوش کې راځي او 2 دقیقې خیر ده وره تاسو لږ بخښنه کوئ نو څه وکړو د پښتون وینه ده که نه د پښتون وینه نو په جوش اخلي په تېره کې د موږ وینه خو بیا بیخي چې موږ خپلو سره اوس مې میګانواس ښه وایي چې کاش کې کوم دی خو خو بیا نه اوس کاش په بل پرېږده چې هغه ما راتاو کړه بېل یې رانه ورکړی بېل راوړی وه کیسه خرابېدله او ځان ورکه له جنګه به تېر شو یا به ته ژوندلی دی یا زه ته وایس په درد نه خوري په در نه خوري جنګ پوه شوې موږ سره ټول مسلمانان ورونه یو ښه دا په دو معمولي خبرو باید څوک جنګ ونه او هلکانو ښه تاسې ته مه وایم چې نور کرکټ کوئ او که هر څه کوئ جنګ به نه پکې کوئ ښه نه کوئ هو او که نه کوئ بیا بیخي کویم هو وشوئ چې کوئ بیا جنګ مه کوئ تاسې به کرکټ کې جنګ نه کوئ یوه خبر ښه په نرمه په خپله لوبه کوئ هو او ځکه چې د جنګونه ښه شی نه ده نو که څنګه وبخښنه کوه چې تا ته مې مزاحمت مې درته وکړه له کوره مې راوویستلې نو زحمتونه دي وبخښه ځه نو پوه نه شوم خیر ده زه به هم نصیحت ورته وکړم زه به یم پوه کړم چې جنګونه ښه کار نه ده
ځئ درځئ ځئ نو درځئ ماشاءالله کېږئ زه دا یم کار لرو ځه هلکه ځه درځه ځه هلکه څوک جنګونه نه کړه ښه بیا جنګ ونه کړې په ما دې نه کړه تومانچه راواخیسته نږدې مې ویشتلي